د افغانستان په شمال کې د نومبر په 3 له نیمې شپې وروسته راغلي زلزلې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولي او چارواکي د مرګ ژوبلې د شمیرو زیاتېدو اندېښنه ښيي. د سمنګان ولایت د عامه روغتیا ریاست رسنیو ته ویلي چې روغتونونو ته د زخمیانو د ورستولو شمیر په زیاتېدو دی. چارواکي وایي د دې زلزلې له وجې تر ټولو ډیر ځاني او مالی زیان په سمنګان ولایت کې اوښتی دی. د یاد ولایت اوسیدونکو یو عیني شاهد وایي چې زلزله له نیمې شپې وروسته راغله او ډیره تیزه وه. زلزله حوالی ساعت 1 بجه شروع شده بود. زلزله شپې شاوخوا 1 بجه راغله. دومره تیزه وه چې ور مو نشو پرانیستی. 3 ځلې مې چې د دروازې د کونډې خلاصولو هڅه وکړه نو زلزلې لرې وغورځولم. تقریبا 15 سکنډه یا ثانیې زلزله ښه تیزه وه. تر هغې وروسته چې بهر ووتم نو خاورې او ګرد مې ولید، هیڅ شی نه ښکاره کېده. مور مې تر لرګیو لاندې شوی و او ورور مې هم بند پاتې و. د ګاونډیانو او د سیمې د اوسیدونکو ځوانانو په مرسته مو هغوی وژغورل. د خدای فضل دی هغوی اوس په روغتون کې دي. جوانای همین شهر منطقه ما همون را نجات دادیم، فضل خدا در شفاخانه هستن. د افغانستان په بلخ، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د زلزلې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي، خو پوره تفصیلات یې لا هم مخې ته نه دي راغلي. د زلزلې له وجې د مزار شریف او کابل ترمنځ لویه لار هم د سمنګان ولایت په تاشقرغان تنګي کې د لویو ګټانو خویدو له وجې بنده شوې ده. د زلزلې معلومونکي آلې یا ریکټر سکیل تر مخه د 6.3 درجې د زلزله د شپې خواوشا 1 بجه راغلي چې مرکز یې مزار شریف ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. رویټرز د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په حواله ویلي چې زلزلې تر ډیره بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلک زیانمن کړي دي. دغه وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د پوز د بیړنیو حالاتو او ژغورنې ټیمونه زیانمنو شوو سیمو ته رسیدلي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم ویلي چې روغتیایي ټیمونه یې د چمتووالي په حالت کې دي.